ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړل شوه. په سلامونو هرکلی کوم. غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې جمعه د ډسمبر 14 چې د لندۍ میاشتې له 15 سره سمون خوري د رایو په غوڅ اکثریت په دې نړیواله اداره کې د افغانستان د استازیتوب لپاره د طالبانو غوښتنه رد کړه او پریکړه وکړه چې څوکۍ به د پخواني اساس سره وي چې د مخکني جمهور رئیس محمد اشرف غني په واکمنۍ کې د ادارې ته ورپېژندل شوی و. ملګرو ملتونو د طالبانو ترڅنګ د برما نظامی حکومت او د لیبیا په ختیځ کې د مخالف حکومت غوښتنه هم رد کړه. د عمومي اسامبلې د 193 غړو پریکړه په دې معنی چې نصیر احمد فائق به د 2023 کال د سپټمبر تر میاشتې پورې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وي. په ملګرو ملتونو کې د باورلیکونو د کمیټې مشر او د ګیانا استازي کارولین روډریګز عمومي اسامبلې ته په خپل راپور کې وویل چې د افغانستان برما او لیبیا څخه سیالو ډلو غوښتلي چې په دې نړیواله اداره کې خپل استازیتوب وکړي او له همدې کبله یې په دې هکله د پریکړې ځنډولو غوښتنه وکړله چې د عمومي اسامبلې د غړو د رایو په اکثریت منظوره کړله. طالبان د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته رسېدلي خو تر اوسه کوم هیواد او یا نړیوال ادارې د دې ډلې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو واک ته رسېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې وه او دا ژمنه هم کړې وه چې د میرمنو او اقلیتونو د حقونو درناوی به کوي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.